بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دا ټایم تاسو کتلی شئ، دا زموږ مخ ته یو لاش پروت دی، دا بکسه ده، په دې کې دننه لاش دی. دا لاش یو شهید دی، د دې نام خیرزمان دی، د وزیر قبیلې سره تعلق لري، سیدګی دی د شمالي وزیرستان. دا اصل کې متاثرین دي، 2014 کې دوی د خپلې علاقې نه وتلي دي. تر اوسه د دوی علاقه بند ده، چې کومه نارت وزیرستان کې شاوار علاقه ده. سیدګی هلته یو قبیله ده او مداخل هم دي. نو د دې علاقې سره تعلق لرونکي دا خیرزمان نامي جوان چې دا تېره شپه دا په واڼه کې د په جومات کې دننه د دوران اعتکاف او دې د قرآن تلاوت کولو، په هغه ټیم کې نامعلوم خلک رالل، د ده په جومات کې دننه په ده فایرینګ وکړو، شهید یې کړو. د ده سره یو بل هلک هم په اعتکاف کې ناست و، هغه دا خبرې وکړې، ویلې چې نقابپوش خلک رالل، مخونه یې تړلي وو او په جومات کې دننه په ده ډزې وکړې، او خلک تر اوسه نامعلوم دي. د نامعلومو خبره تر ډېر وخته راسې چلېږي چې د نامعلوم آخر دي څوک. دا تاسو ته پته وي چې په نارت وزیرستان کې هم په شمالي وزیرستان کې تقریبا 500 آسپاس داسې ټارګېټ کیلینګ وشو چې هغه د نامعلوم په نامه باندې تقریبا خلک شهیدان شوي دي. نو دغسې یو سلسله ده، دغه حالات دي. اوس روزې میاشت ده، تقریبا 7 ورځې به زیاتې نه زیاتې پاتې وي او خلک د عیده تیاری کوي. او دلته چې کوم دی یو قبیله ده، هغې ته داسې لاش پروت دی. اوس د سحري ټایم دی، تقریبا د شپې 3:25 دی. دا چې کوم ځوان دی خیرزمان، دا به اوس وړي شاوال علاقه ته، واڼه نه یې راوړو، دلته ماکین علاقه، ماکین نه به یې اوس وړي سهار ټایم شاوال علاقه، تدفین به یې هلته کېږي. ځکه چې دوی چې کله متاثرین شول نو دوی په بېلابېلو علاقې کې اوسېږي او خپلې علاقې نه متاثر شوي دي. خو دا هم اوس چې کوم لاشونه ده یا د دوی کوم مړي کېږي یا شهیدان کېږي، دا بیا دوی خپلې علاقې ته وړي، دا چې کومې سیدګی قبیله ده یا مداخل قبیله ده چې کوم متاثر شوي دي، دا به هم سهار وړلی کېږي، هلته به یې تدفین وي. او د دې چې کوم د تدفین والا انتظامات شوي، هغه دومره په تکلیف وو چې تېره ورځ یعنې پرون چې کومه ورځ وه، د دې لواحقین رزمک کمانډنټ ته ورغلي وو چې کوم فوجي کمانډنټ دی. سهار 7 بجې نه دوی ورته په انتظار وو، دا اجازت یې غوښتو چې موږ د خپل چې کوم شهید دی دا خپلې علاقې کې ښخ کړو که نه، یعنې هلته یې دفن کړو که نه. نو دوی سهار 7 بجې تللي وو، ماسپښین په 2 بجې باندې کمانډنټ ورته راوتی، ورته ویل چې وایه څه چې ته راغلي. دوی به ورته ویلي وو چې زموږ خو یو شهید شوی دی په کلي علاقه کې، نامعلومو خلکو شهید کړی دی، هغه موږ خپلې علاقې ته وړو. بیا یې ډېره د دوی چې کوم پراسس دي، طریقه کار دي، انټري یې کړې وه، ځینې ډېر تکلیف، تقریبا ماښام ته یې اجازت ورکړو. سهار 7 بجې نه دوی ورته ناست وو، ماښام ته یې اجازت ورکړلو. بیا دوی اوس دا لاش راوړی دی، دا اوس 2مه شپه یې ده چې دلته په دې سلسل کې یا خو دې چې دی به خپلې علاقې ته وړلی کېږي. نو دا حالات دي، دا وزیرستان دی، دا وطن دی زموږ، او دا اخترونه دي، روژې دي، دا تاسو وینئ. او دا لاش مخ به هم درته ښکاره کړم، دا تاسو وګورئ. خیرزمان نامې جوان، دا تقریبا اوس 2مه شپه یې ده، 2مه شپه یې ده، او دی شکر دی الحمدلله دی په ښه حالت کې دی، ښه زبردست حالت کې. نو بس دعا کوئ ملګرو چې الله تعالی دې هغه وکړي چې زموږ او ستاسو د ټولو پکې خیر وي. که نه وي دا خبرې خو موږ ستاسو څه سوچ هم نه شو کولی. الله مو د داسې نه وساتي مزید. ډېره مننه، جزاک.